یو چیرې واقعیت څه زمانه مخکې شوي وه چې یو امام و د چا سره کور ته لاړ و. د بعضې منطقو کې غریبان خلک چې وي امام په کور کور ګرځي، شپه وي سره کوي، مړی ته ورسره ځي. نو کور ته یې ورغه چې کله مړی سې لاړو، بدونه شول، باران شو، بیبي سره ناست ده، فورا یې را منډه کړې، ډېر په تیزۍ راووتو. چې راغلو واپس ډېر خفه و. بیبي ورته وویل چې ولې څه خبره وشوه، ډېر تیز لاړې، خفه راغلی. چې نه نه څه خبره، چې ونه څه خبره وه، چې هلته مې پیسې پرېښوې، ما چې باد ووړي، خو چې ورغلم امام هم نه و، نو کیدای شي امام غله کړي دي، پیسې غله کړي دي، هغه لاړ ده، پیسې په لاس ورغلې دي، امام لاړ ده. بیبي ورته وویل چې خیر ده، دې خاطره بې اخیستې چې باد یې وینسي، باران یې خراب یې نه کړي، دربې کې هغه خو عالم دی، امام دغه پیسې خو یې تا نه خوري، غلې تهمت مه په لګوه. چې بس صحیح ده، لمانځه ته ورشي. ګیز وختي لمانځه ته لاړ ده، کار چې شي بیا خو ډېر لمانځو ته ډېر تیز و، جومات طرف ته. اکثره چې د نن ځوانان ګوري ماښام لمانځه کې ډېر وي، جمعو ته ځي، چې هلته د مجلس وکړي. نو کله چې لمانځه ته لاړو، امام ته سلام یې واچولو، یو ور راتاو شو. امام هم فکر نه و، خو پیسې په لاس ورغلې وې، ځان یې نه ده پوه کړی، بس بې پروایي بعضې امامان هم د چا ډېر کیسه کې نه وي. نو څومره چې تاو شو، پیسې ورنه کړې، کور ته راغلو، خفه و. بیبي ته یې وویل چې واره پیسې خیرانه کړې، یعنې پټې کړې یې دي. بیبي ورته وویل چې زه ذهن ته به ورغلې نه وي، بله ورځ مې درکړي. خو 2-3 ورځې ورغلو، امام پیسې ورنه کړې. اصل امام پسې بیا اصل لمونځ نه کوم، دا غل ده او دا پلنی ده. په داسې یو نیک سړي نه خو ډېر زر مونږ تهمت لګوو. داسې یو سادهتوب روان دی، یو سړي 20-30 کاله لوی د الله بندګۍ کې تېر کړي، بل سړي 20 کاله د دین احساس نه وي ورسره، او ټول ژوند یې د الله نه لرې تېر کړی. بیا هغه یو ورځ مې دا پلنی داسې هغې نه که یو خطایي وشي، بیا دی هغه نه اعتراضونه کوي. داسې یو زمانه راغلې ده. هغه سړی چې 30 کاله دین ته کار کوي، په دین یې سر ماتوي، دی بیا په هغې نه اعتراضونه کوي. که معمولي غلطي د انسان د خطایۍ نه پاک نه ده، د هر چا نه خطایي کېږي. د صحابهو نه بعضې کمی زیاتې کېدل، هغې نه اوچت خلک خو بیا راتلی نه شي. که څوک وایي چې ما نه خطایي نه کېږي، دا زه د سره منم نه چې دا انسان ده. د خطایۍ نه پاک یو ملایکې دي، نه مونږ انسانان ملایک یو، او بل پیغمبران دي، نه څوک پیغمبر راتلی شي. هر که څوم ولی ده، که بزرګ ده، که شیخ ده، د هر چا نه خطایي کېږي. نو خبره مې دا کوله چې کله وخت تیر شو، یو ورځ یې خپلې بیبي ته ووایي کال تیر شو. چې کال تیر شو، د امام د مړۍ نه ځان غلطوم، کله یو ځای کله بل ځای، نوره خو د خلکو نه شرم ده، یو ورځ پرې راولم. نو بیبي ورته وویل چې صحیح ده رایوله، خو سر صحیح، بس وخت تیر شو، پرېږده یې، پیسې دي. لاړو امام یې راوست. بعضې خلک نیغ کار کوي، د خلکو د شرم نیولي، د خلکو د خاطره خپله اجر په اوبو لګوي. دا یې مونږ چې لوی مرض ده. نو کله چې امام راوستو، امام په هغې نه پوه شو چې بېطبې ده. ورته وویل چې بېطبې یې ډېر. امام پوه شو چې دومره وخت یې راوستم هم نه کېدای شي څه خبره یې. هغې ورته چې نه څه خبره نشته، ډېر یو بېطبې ځان جوړ کړی و. نو امام بیا ورته وویل چې څه خبره شته، خامخا څه خبره ده. نو ډېر برداشت دی هم ونه کړو. ورته وویل چې پیسې دې هم پټې دي، او بیا ځان هم غوټګی واچوي، ځان نه پرېږدي. نو امام منډه کړې، په تاخچه کې قرآن وغیره واخیستو، په ژړا یې شروع وکړه چې دا خو د غله خبره یې وکړه. نو دی ورته وویل چې مه کوه امام صاحب، نه قرآن دې نه کوم، د الله خاطر وکړه، قرآن کېږي ده، بس پیسې هم نه غواړم، د غله تهمت هم نه ځینې لګوم. د قرآن نه خو موږ سره ټولو سره ویره ده، الحمدلله. موږ سپین ږیري څه وایي چې د اکې د ناکې مو وسطې، الله مو د وسطې د قسم نه، د قرآن نه. نو شور شو، بیبي راغله، څه خبره ده؟ ورته وویل چې امام قرآن راخیسته ده. ولې دا خبره؟ ورته وویل چې مه کوه ملا صاحب، نه د غلا تهمت دې نه لګوو، نه پیسې دې نه غواړو، مه کوه، قرآن پرېږده، د الله خاطر وکړه، قرآن کېږي د خپل ځای. ملا امام مې ته وویل چې په الله قسم دې دې نه ژاړم چې دا ما نه د غلا تهمت دی، یا ما پیسې پټې دي. مګر هغه ورځ د باران په ورځ چې زه تلم، هغه پیسې ما چې باد وینسي ما راواخیستې، په دې قرآن کې مې کېښوې. یو کال کېږي چې دا قرآن چا راخیستی نه دی، یو کال کېږي چې دغسې په تاخچه کې اخلم.
کچا راخیسته و پیسې بدللې وه چې خلاصې کو پیسې کې موجود وي ته وایي چې ژاړم دې ته چې دې قرآن ته به موږ د قیامت پوره څه ځواب ورکړو دې ته به موږ څه ځواب ورکړو که ډېر د موږ په کورو کې داسې قرآنونه یخي دي په کالو میاشتې تېرې شي څوک یې راخیستو نشته د موبایل نه بغیر یو هفته څه کوي بلکې یو ورځ د ځوان ګزاره نه کېږي داسې ځوانان موجود دي الله د موږ وساتي الله د موږ نسلونه وساتي په میاشتو قرآن راوانخلي چې ودرې زه خو د قرآن وګورم د الله دومره لوی میسیج پیغام موږ ته راغلی په کالو کالو مسلمان دې حد ته را رسېدلی یو څنګه به ذلت کې نه وو په جاپان کې او په اروپ کې په نورو ملکو کې کافر د قرآن د وجې مسلمانېږي یو جرمني وایي چې ما تجسسا یعنې دې د خاطره چې قرآن کې سب نکتې پیدا کړم ما قرآن مطالعه کو مسلمان شو هر کافر په خپل دین نه هم پوهېږي او قرآن نه هم پوهېږي مونږ ډېر ما چې راګرځولي یو ما هندوان لیدلي دي عیسویان حتی انټرنیټ کې اوس نن سبا خو زمانه وسایل دي په انټرنیټ کې سرچ کړه انګریزان هندوان سیکان ټول قرآن وایي اما مسلمان غافل ده کال کې قرآن خو یو علم په پرېږده تلاوت د قرآن نشته نو ځکه موږ روزانه په ذلتو کې ډوبېږو روزانه ذلیله کېږو د قرآن نه لرې یو قرآن عزت ورکوي یو امیر بادشاه عزت نه ورکوي یو د بادشاه ستونکی یو اشپاز ټول معزه خلک مړی وي ته او د بادشاه ستونکی ده د ولي ستونکی ده او اشپاز ده څه کار بسې بند شي کار به نو چې هغه وړوکی بادشاه وړوکی ولي قماندان د منطقې یو اشپاز یو موټر چلونکی دومره عزتمند کېږي هغه د رب العالمین هغه د بادشاهانو بادشاه سره چې څوک نږدې وي هغه به بیا اوچت نه وي هغې ته به بیا عزت نه ورکوي هغې ته به خامخا عزت ورکوي بلکې نبی علیه السلام وایي چې ان لله اهلین من الناس صحابه ورته ووایي چې بعضې انسانان د الله د کور خلک دي صحابه ووایي یا رسول الله من هم دا څوک دي د الله د کور خلک به څوک وي د بادشاه د کور خلک څومره عزتمند وي هر ځای کې خلک عزت ورکوي نو صحابه وایي یا رسول الله دا څوک دي دومره چې دی د الله د کور د اهل خلک نبی علیه السلام مبارک ورته ووایي چې هم اهل القرآن وخاصته بلې مرتبه لوی اوچته وي سره ذکر کړی ته وایي چې دا هغه د قرآن سره لګېدلي خلک دي چې خپل ژوند د قرآن مطابق کې د قرآن نه علم اخلي په هغې زندګي کې یو بلې څه مرتبه ذکر کړه وخاصته ته وایي چې دا د الله خاص خلک دي کور کې هم د چا یو بعضې خاص خلک وي بچیان د نورو نه خاص وي او بیا په بچیانو کې هم یو نیم سړي ته ډېر ګران وي ورته وایي چې دا د الله په اهل کې هم خاص خلک دي الله خلق دی الله نن سبا د نیکو د قرآن والا خلق سپکوي کې او بعضې نعوذ بالله مسلمان په دې خوشحالېږي چې د اهل قرآن هغه خلک چې د قرآن په نام یادېږي د هغې سپکوي وشي د هغې په سپکو پسې څلرویشت سته سترګې څنګه به دا خلک کامیاب شي دې ته خو څنګه عزت نه وکړي زید رضی الله عنه یو صحابي ابن عباس رضی الله عنه د نبی علیه السلام د کورنۍ دا د اهل بیت نه ده د زید رضی الله عنه د آس هغه پړی وي ته ونیو دی ورجک شو دی ته ووایي زید چې ته خو د اهل بیت نه څنګه د ما د آس پړی نیسې وي ته وایي چې تعلیم یې لازم دي چې باید زه د هغې پړی ونیسم ته په قرآن علم در سره ده حتی نبی علیہ السلام مبارک هغه حاصلونکی د علم د دین او د قرآن ته خپل څادر ورکړ بل چاته یې څادر نه چولو خپل څادر یې هغې ته ورکړ او زه او تا نن سبا دا لوی مرض د معاشره کې د عالم په سپکه پورې سترګې دي د اهل دین د اهل قرآن د خلکو پورې سترګې څنګه به بیا هغه کامیابۍ ته لاړ شي حتی الله تعالی څه وایي الله تعالی وایي چې من عاد لي وليا فاذنته بالحرب حدیث قدسی ده الله تعالی کافر ته د جنگ اعلان نه ده کړی شرک کوي کفر کوي څومره د دنیا ګناهونه چې کوي
الله چاته د جنگ اعلان نه کړه، 2 نفر تعالی د جنگ اعلان کړه د یو سودخور تعالی د نسلونو وساتي. سودخور تعالی وایي د قران آیتونه دي چې یا سود پرېږده یا د الله د رسول جنگ ته تیار شاله د مون وساتي. او بل الله تعالی د جنگ اعلان چاته کړه دا هغه څوک الله تعالی وایي چې د ما نیک خلق من عاد لي وليا چا چې د ما نیک خلق سره دښمنی شروع کړي دي ته ما د جنگ اعلان زکه ورځ په ورځ په خفګنو کې غمو کې ګوتېږي بیا چې د الله د جنگ اعلان وي بیا به د الله نه کوم ځای خلاص شي مګر الله تعالی د انسانانو رقم جنگ کوي نه چې تورې او برود دې نه راخلاص کړي. بس داسې به تباه چې ځان نه به خبر نه وي تباه به دنیا آخرت کې به ذلیل الله د مونږ وساتي الله د مونږ نسلونه وساتي. نو قرآن ته رجوع ضرور ده او علم چا نه اخلي صحیح علم د قرآن